عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما زد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وم یوه ورځ نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا غلام ای هلکه اعلمک کلمات زه درته یو څو خبرې ښیم یو څو کلمې درته ښیم یو احفظ الله یحفظک د الله د حکمونو او د الله د احکاماتو حفاظت کوه د الله حکمونه عملي کوه نو یحفظک الله به ستا حفاظت کوي او احفظ الله تجده امامک ته د الله د حکمونو حفاظت کوه ته به الله خپلې مخې ته پیدا کړي یعنی الله به هر مشکل کې به ستا مدد کوي او الله به ستا نصرت کوي الله به ستا مشکلات حل کوي او واذا سألت فاسأل الله کله چې سوال کوم د یو الله نه کوه د بل چا نه مه کوه او واذا استعنت فاستعن بالله کله چې مدد غواړم د الله نه غواړه د بل چا نه مه غواړه او واعلم فدی پوهیشه ان الامة که دا ټول امت اجتمعت راجمع شي على ان ينفعوك بشیء چې تا له د فایده درکړي د څه شي نو لم ينفعوك الا بشیء قد كتبه الله لك تا ته هېڅ شي پیدا نشي در رسولی مګر هغه پیدا به در رسوي چې کوم الله ستا دپاره په تقدیر کې لیکلې ده او ولو اجتمعو که دا خلق راجمع شي دا ټول امت راجمع شي على ان يضروك بشیء چې تا ته معمولی شان ضرر در ورسوي نو لم يضروك هېڅ ضرر نشي در رسولی الا بشیء قد كتبه الله لك مګر هغه ضرر به تا ته رسیږي کوم چې الله تا دپاره په تقدیر کې لیکلی دی رفعت الاقلام وجفت الصحف بس لیکل ختم شوی دی تقدیر لیکلی شوی دی الله چې څه ستا دپاره لیکلي دي هغه به تا ته در رسیږي نور دا ټوله دنیا چې ستا خلاف شي تا ته ضرر نشي در رسولی دا څلور پنځه خبرې عبدالله بن عباس ته رسول الله وسلم وښودلې چې په دې باندې عمل کوه الله به ستا حفاظت کوي یو د الله حکمونو حفاظت کوه دویم د الله نه سوال کوه دریم د الله نه مدد غواړه او څلورم خپله عقیده برابره کوه چې پیدا او ضرر رسون کې صرف یو الله دی مخلوق اسم نشي کولی دا خبرو باندې ته عمل کوه دا یاد کړه نو الله به ستا مخې ته ولاړي الله به ستا حفاظت کوي الله به ستا